په امتحان یا پرچو کې کامیابیدو دپاره یا پرچو اسانېدو دپاره ډېر بهترین او آسان عمل زموږ عزتمندو دې نه مخکې یو ویډیو تاسو سره ما شیر کړې وه چې په هغې کې تاسو ته ما امتحان یا پرچو کې د کامیابیدو دپاره یو څو عملونه او یو څو دعاګانې درښودلې وي او بیا مې درته دا ویلي و چې زه به تاسو سره دویمه ویډیو شیر کوم چې په هغې کې به تاسو ته زه امتحان یا پرچو کې کامیابیدو دپاره ډېر بهترین عمل او بهترینه دعا درښیم چې دغه دعا په برکت سره به تاسو ته انشاءالله امتحان کې لازمي کامیابی انشاءالله در نصیب کېږي ټیک شوه نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه عمل او دغه دعا درښیم ټیک شوه نو دغه کتاب په توجه سره غوږ کېږدئ خو زموږ عزتمندو ویډیو کتونه مخکې دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو سټوډنټانو او طلبه کرامو ته فایده ورسیږي او کوم سټوډنټان او طلبه کرام چې تاسو ته د زړه نه ګران وي محبت مو وي ورسره هغوی په کمنټ کې منشن کوي چې هغې ته دا ویډیو ورسیږي ټیک شوه نو اوس راځو دغه عمل طرف ته نو زموږ عزتمندو ټولو نه اول نمبر چې کله تاسو امتحان دپاره روانېږئ یا پرچو دپاره روانېږئ نو ټول نه مخکې به سورة القلم ووایئ سورة القلم په یو کم دیرشمه سپاره کې دویم نمبر سورت دی نون والقلم وما یسطرون دا ټول صورت په یو پیره صرف وایي او دا هر امتحان کې کامیابی دپاره دی ښه که هغه پرچی وي که هغه انټرویو وي او که هر څه وي که مسافر ملګري وي چې تا خپل انټرویو وغیرې دپاره ځي نو هغې ته د تلو نه مخکې یو پیره سورة القلم ووایي یو کم دیرشمه سپاره کې دویم نمبر دی نو انشاءالله دغه انټرویو یا امتحان یا پرچو کې به تاسو ته په اسانتیا سره د الله تعالی په فضل او کرم سره کامیابی در نصیب کېږي او دا زما خپله تجربه هم ده چې ما کله هم امتحان ته یا پرچو ته د تلو نه مخکې سورة القلم ویلی دی الله تعالی راته پرچه اسانه کړې ده نو تاسو هم چې کله سورة القلم ووایئ پرچو ته د تلو نه مخکې نو انشاءالله کامیابی به در نصیب کېږي ټیک شه یو دا شو دا خو د پرچو نه مخکې و چې اوس کله تاسو امتحانګاه ته ورسېږئ هلته ورسېږئ نو چې کله تاسو ته کوېسچن پیپر میلو شي د سوالات والا دا پیپر چې تاسو ته میلو شي نو به تاسو الټه کوئ سوالات چې دي به الټه کوئ ټیک شو او دا اوس چې کومې دعاګانې درته درښیم او آیات درته درښیم دا به هغه ټایم ووایئ ټیک شو نو چې څنګه تاسو ته کوېسچن پیپر میلو شه تاسو الټه کا نو اول به 3 پیرې درود شریف ووایئ که د مانځه والا درود شریف مو ویلې ډېره بهترینه خبره ده خو که تاسو وایئ چې وخت را سره لږ دی اسان درود شریف راته ووایئ نو بیا دا درود شریف 3 پیرې ووایئ وصلی الله علی النبی الامي دا خو اسان دی که نه دا به بیا 3 پیرې ووایئ ټیک شو چې څنګه مو دا 3 پیرې وویلې اوس دا یو آیات دی دا به بیا 11 پیرې ووایئ کم آیات دی آیات دا دی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دا آیت کریمه به بیا 11 پیرې ووایئ چې څنګه دا 11 پیرې برابر شو دینه بعد به بیا تاسو یا فتاحو صرف یو لفظ یا فتاحو دا به 11 پیرې ووایئ ټیک شو چې څنګه دا 11 پیرې برابر شو دینه بعد به دا یو بل آیت کریمه دی دا به صرف 9 پیرې ووایئ 7 مرتبه دا به 9 پیرې ووایئ والله المستعان على ما تصفون ٹھیک شو چې دا 9 پیرې برابر شو دینه بعد بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ که د مانځه والی همغه خبره ده بهتره ده که نه وي وصلی الله علی النبی الامي دا 3 پیرې ورپسې ووایئ او بس بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او هغه کوېسچن پیپر سم سیټ باندې کوي او کوېسچن چې دي سوالات چې دي دا ریډ کوي بیا دا پړاو کوي انشاءالله آسان سوالات پس تاسو مخې ته راځي د الله تعالی په فضل او کرم سره انشاءالله ټیک شوه بس دا عملونه او دا دعاګانې وي او دا آیت کریمه چې دا تاسو وکئ کامیابی به انشاءالله ستاسو مقدر وي ستاسو قسمت کې به کامیابی لیکلی شوي انشاءالله ټیک شوه کوشش وکئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ مخکې پهله وکئ چې ټولو سټوډنټانو طلبه کرامو ته ستاسو په مدد سره فایده ورسېږي ټیک شوه الله رب العزت مو خوشحاله باساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان